دا ورو سوال کړی دی چې ما دا اورېدلی دي چې یو مسلمان واده نه کړی نو جنت ته نشي تللی. آیا دا خبره صحیح ده او که نه؟ او بله ده ولې وایي نشي کېدی چې یو سړی دې تقوادار وي او د ده دې واده نه وي؟ بله مسله په دې سوال کې کړې ده، وایي آیا داسې نشي کېدی چې یو سړی دې دیندار وي او د ده دې واده نه وي؟ په دې سوال پوه شوې که؟ وایي ما داسې اورېدلي چې واده نه جنت ته نشي تللی. موږ سره به هم ډېر شی ناسي که دا خبره داسې شي ډېر دی جنت نه گزار کړو. جنت ته داخلېدو دپاره په شریعت کې دا شرط نه راغلی چې ده به واده وي. اولنۍ مسله خو دا ده، خو چې یو سړی کله په ځان باندې یېرېږي او ایمان یې ګډوډ کېږي نو بیا په ده واجب دي چې دی څه وکړي؟ دی واده وکړي. او که ده ګناهونو کې پرېوځي او واده نه کوي دی ګناهګار دی، بیا دی ګناهګار دی. دویم سوال یې دا کړی ولې وایي نشي کېدی چې یو سړي د واده نه یو تقوادار دي؟ موږ وایو دا کېدی شي خو نادرا ډېر لږ به یې داسې. لکه عمر بن خطاب رضی الله عنه یو کس ته ویلي وو، وی واده دې شتې؟ هغه وی نه. وی ما یمنعک الا عجز او فجور، دوو کې یوې منع کړی ته د واده نه، یا خو عجز طاقت تی نه رسي د واده او صحیح ده، او یا فاجر او فاسق بل څه ګناهونه کوي ځکه واده نه کوي. نو موږ هم دغه وایو چې دوه خبرې دي. نادرا ما دا وایي که نادرا چې یو سړی به واده به یې نه دا به تقوادار او دیندار او دې د لاسه دی واده به جدا مسله ده. اگر که په شریعت کې دغه رهبانیتونه هم نشتي، دا د تصوف والا مسلک او مذهب دی چې واده مه کوه چې دین دې نه خرابېږي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم 11 بیبیانې دي او هغه د دیندارو امام دی او صحابه کرام، یعنی د شمار یو څو صحابه کرام دا نه یم چې واده یې نه دی کړی، دا نه یم یم د شمار یو څو صحابه کرام داسې دي چې یوه ښځه یې کړې ده بس، نور اکثر څلور درې دوه. نو که چېرته د دینداري دا وی چې واده مه کوه، بیا خو صحابه کرام ودونه نه کولی. بعض صحابه کرام راغلي وو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې اجازت یې اخیستو چې که ته اجازت راکړې موږ به ځان خسي کړو، د شهوت په ختم کړو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړو چې دا قسمه خبرې په اسلام کې نشته. نو دا ضرور وایي چې ولې داسې نشي کېدی چې یو سړي د واده نه وي دی تقواداري. موږ وایو کېدی شي خو دا نادرا داسې کېږي. نور چې واده نه کوي نو یا خو عاجزه دی پیسې نشته، او یا فاسق فاجر دی. اکثر د بیماران چې په نورو فحاشیانو کې اخته وي دوی ودونه نه کوي. الله دې موږ ساتي د فحاشۍ نه. خو داسې سړی به ضرورت نه لري داسې دې ته چې یو ښځه راولي کور ته، نه هغه څه نورې لارې کولو کړي. والله اعلم.